تا ته خو ما وایي چې دا سترګې مې سره پیشات یو زه ستا ابري مابري څه پېژنم بلکې پشتنې د هغه غټو پاڼو والا یا بچې دی بلکې دا لیوانی ده که څه شی دغه پشترې په شان د پاڼی نه وي هغه خو ځان ته سمای کا او ستا د نوم نه دومره مصروفه شوې ده متاثره شوې ده په دې لاس باندې کله ځان له ډبل کې ولیکي لکه خانی کاکا او ازګاره تروره کله پې اس او ام ولیکي سمیکه پې لیکي کله پې یو څه لیکي موږ د دې په دغه پیانیټو خو نن یې په سپین مارکر باندې لیکل کړي ځکه چې لاسونه یې تور دي وایي بیا ستا نوم نه لیکم ما ځان له دا نومې قیدې اواز دې ډېر کم راځي سمای کا اوس صحیح شو ستا خو ډېره ښه چغه ده دا نن غیبه وم چې څنګه چل نه په غیبېدو مېبېدو خبره نن دی اواز غیب راته نور خو چې ته نه مونږ څه پروا نه وي هغه ستا مونږ به ستا هغه مینه په هغې ماته وو خو دویمه دا ده چې لکه نه نه بس کښېنه غاښ دې سنبال کا تیندک پیونه وی ښه سمیکا لطیفه درځي دا دویمه سمیکا یک نمبر سمیکا مې خو ستا د مشره یم انټي ته خو سمه خوشحاله شوې ګورې ښه دغه نومونه نه دي خوښ ګینې د چې دا ساډوبې نوم خو پې مږ ده په بورقه کې چې پرنجی وکړي بورقه د ځانه ودنګوي بیا یې راکړي د دې خپل نوم شنډی دی ښه شنډی ترورو یس بیا شنډی خو نه ده ځکه چې وطن مسي ورته د خرګاډي کې بارم چاڼ چوڼې جوړ کړی شنډی خو نه ده نه بچې سټوډیو ته نه راځي خاص بیا دا لطیفه راته ووایه که نه موږ دې په ګپ کړې او لطیفه دې رانه یې را کړې ده اولا ای بچې بس روډ خالي دی نو یو څو نو بس ته ځه کټ که ښه بس ته ویم که نه زما آواز خراب شوی دی که نه الله زهره او که نه ای بچې دا مې ولې دا سپیرکو سات ورکو نو موږ دغه خطا شوله دا ذایقه فارموله کې تېر وتې نو بل څه مې وله ورکړي دی اوس اواز پخپخې دی رنګ نه خو سم دغه یم دا څه ورته وایي د ویسټ انډیز شهزاده یم تورې پیړې شونډې غټې سپېږمې هرتې یس بیا هغه ښایي که نه دړی کباب و بین پې نه ورځي زه خو د کباب په کړي خوا کې تېرېږم په هغه بین ځان مړوم او که نه د شګې کباب بیا خو د قیمت ته اوبه مه راولم خو غرمه پیشترې واجې دی بس د قشان لا په ناره نه وره ناست دي وایي بیا دا ستابریو وایي بیا چې په کوم ځای خپه کېږم هلته بیا زرغونه هم نه کېږي دغه ځای پټی مې د شتابرو نه ویستو نه هغه زه په مخ مګم صحیح ده سمیکا ډېره مهرباني لویه شي بچې ما ته ووایه که نه راشي چې دا واده مبارکي به م راکړې په دې 2021 کې وایي زه ډېره رانه دا سر را دی خوا که دغه دوا دې راله وکړه ډېر دی ښه وکړه بچیه
ټول جناب تاسو سلام ورسوي مې څه لکونته کې کمنټس یو څو دا به شامل زه یو څو نمونه جی واخلم د کمالي صدوق کورنمه یادې طاهر زمان او هغه سره نور مرګري دی و چې ټول ټیم ته هرکلی وي او ستړي ورته وي وی پروګرام ډېر زبردست دی سایره مونږ یاد کړیو د مومند جنسۍ نه افیر کال چې موږ ته وکړو ظاهر ګل استاد چې کوم د کوچکینه ورسره بلاول او سنان خان ناست دی نیازلي کوچکوال مونږ یاد کړیو هغه زوی شوی دی حیات ګل تلاشا وی چې مبارکي مولا ورکړه ولې نه ډېر دی مبارک شي ایان علي ورور چې کوم دی سفیان شوی دی ډېر مبارک شه نیازلي ورور او کم کسان چې موږ سره په ټلیفون باندې راځي یا داسې سلامونه موږ ته په میسج په لاره باندې رالیږي د حیات ګل تلاشا آی ډي کلیک کړئ د فیسبوک د لیک نه حیات ګل تلاشا ورکړئ او تاسو ته به موږ انیر ښکارو فیسبوک باندې او تاسو به د اردو 8 او 9 تاسو په خپل باندې سیکئ مخو کې سیکئ کنه نو حیات ګل تلاشا زه خو غواړم چې غانه پلی کو غانې نه پس په پیروډي وچلو خو خلینو نه دا ولې بالکل به په ټیم د خبرونو نږدې نو خبرونو پس په لوبه کړو وکړه زه صحیح ده ای بچا زه دې پلی کزر ته به پټه خبره کوم ولې مې څنګه ولم دا ته بوزاړې سر دې چولې ویلکم بیک اوریدونکو تاسو غوړې دا اف ام 93 ماده ویلې کیږي حیات ګل تلاشا پروګرام ته ویلې کیږي روډ خالی دی جناب کم ځای ته چې زما غږ سوادیر چک درا منګورا برخیلا بونیر څخه کول درګې مردان تخبین او خار ثوابه مال صحرا کوهات اٹک پېښور چارسدا یزوی دا جندم پکې ادوانو خلکو غوګونه بوس کړي دا چارسدې نه بار دی وې زه په چارسدا ځله کې دی نو ما چارسدا یاد کړه خزه سوې او دا هغه نه علاوه څوک په کم حالات کې دي په کم پوزیشن کې دي او په کم ځای کې دي او په کم عمر کې دي او په کم ډول دي هغه ټول ته وایو په خپل پروګرام ناس تاسو پروګرام روډ خالی کې هر کله ستړي مشي کال کولی شئ په 091655093 باندې زموږ نن د خان افضل په آرډر زموږ سره ټاپک نشته دی زموږ ټاپک چې کم دی نو هغه زموږ ټاپکس په راتلونکي هفتې نه چالو کیږي نن ساده پاده مختصر غونډه کې شارټ کټ کار دی تاسو لپاره چې څوک هم راځي د 2021 لپاره د نوې څه پیغام وروړي او د 2020 حواله سره د زړه قصه کې کدا څه سبي چې هغه د دوی پزړوي هغه وي او مونږ ته یو لطیفه کوي د دې نه علاوه حیات ګل تلاشا موږ سره د سپین سپوږمۍ والا غاڼه او ما ته هم دا غي پیروډي به تاسو کوی ان شاء الله هغه پیروډي سپین سپوږمۍ وایا آشنا بچرتینا ګونګې شوي ولې و ګونګې شوي ولې نه وای حالونه بوډۍ ابۍ وایا بابا بچرتینا ګونګې شوي ولې و ګونګې شوي ولې نکړي اوازونه بوډۍ ابۍ وایا بابا بچرتوینا ګونګې شوي ولې و ګونګې شوي ولې نکړي اوازونه څنګه چې زه پټو خو سر یم څنګه چې زه پټو خو سر یم زما اشنا به داسې هم پټو خو وینا ګونګې شوي ولې و ګونګې شوي ولې نکړي اوازونه که په حلوا رضا کېدې که په حلوا رضا کېدلې که په حلوا رضا کېدلې که په حلوا رضا کېدلې ما به کوڅه کې ستا پخ کړي و دي ګناه ګونګې شوي ولې و ګونګې شوي ولې نکړي اوازونه شړقې په منځ د ولو راکو شړقې په منځ د ولو راکو ملا یې کږه شوه ملا مې کږه شوه اوس په ټیټه ټیټه زما ګونګې شوې ولې و ګونګې شوې ولې نه وایي حالونه شړقې په منځ د ولو راکو شړقې په منځ د ولو راکو ملا مې کږه شوه اوس په ټیټه ټیټه زما ګونګې شوې ولې و ګونګې شوې ولې نکړي اوازونه د اخیری
مصر به وکړم دا اخیری مصر به وکم څوک چې زړه بړستن لري څوک چې زړه بړستن لري سپږې به خوري نه ګونګې شوې ولې و ګونګې شوې ولې نه زړه بړستن نه وای څوک چې زړې ښځې لري سپږې به دا اخیری مصر به وکم دا اخیری مصر به وکم څوک چې زړه بړستن لري سپږې به خوري نه ګونګې شوې ولې و ګونګې شوې ولې نه کړې اوازونه بوډۍ ابۍ وایه بابا به چرته یې نه ګونګې شوې ولې و ګونګې شوې ولې نه کړې اوازونه. حیات ګله دا ګانه وه او ډېره مزېداره وه ډېره زبردسته وه او ډېره ښه وه خو تا پکې دا ووایي چې څوک چې زړه بړستن نه څوک چې زړه ښځه لري سپږې به خوري نه وایي زه ماته پکې مه راډانګه ما خو اوس په پیرو لاولي دی که په کیسې باندې سرېدلې وایي نوم مې پکې واخیستو خیر هېڅ څه خبره نه اوله پکې وایي بیا ټیر مې وخېدو خیر دی او ستا خو کله کله دا ټیرونه خوېږي دا سلیپ یو چې ته به دا بټنې مټنې ټولې خوړې څه فضل کرم اخیل ورله سر خوړلی دی او څه ولس بیا تا وله دغه وکړو بیا دې ټیلیفون ټونګ ټونګ کوي ته خو لږ وګوره چې څوک دی پې او څه ویل غواړي. السلام علیکم عظما د چارسدې نه او د مټه مغول خیل نه یا بچا څنګه مو خو لا ټیلیفون لو نه دی کړی ته کیت کیت په خندا شولې دې سومې که تر اوسه د چیرندو میش لګې څه وایي زه په سرپاټ کې غاښ کېدم بیا دې څوک نشي دانګلې راډانګلې پې کې یو دوکي ورته نه کړم سرپاټ کې ورته کېدم وایي زه خپل پټي خو نه سرم د غلا به وله خپل راوړم په دې پورې مې وله ریبله چې شی دی سومیکه ده که چې شی د هغوی سټرابري دې غونډې تباه کړي وایي زه موږ څه خبرو نو 14 نمبر خپل د پوره خپړه ده سټابرې مې په دغه کې راوړې دی په چې پنډوکي کې پیشتري پر ځای نو ګوره که بدون وګورو چې دا زه تاوان کوم که څه کوم نو ozgara پر شي ozgara یې موږ په ګټه او تاوان نه خو بس موږ صرف پر دانګو او تاسو وایئ چې بس ورته وردانګو که چې هغوی چې جانان دی پکې نه نه زه دغه پکې نه ویم موږ بس بوډاګانې بس اوس کلخوال خمدو ته ناست دي وختي چې لږ خاموش شو نو باغ مبارکه یې یې بچې دا درته زه نه ویم دا برته یاد ګلې وایي او مانه یې لیسو یاد ګل وام نه اورېدی چې دا څه ویلي صحیح ده زه چې بل سره سوچ کې تللی وم زمونږ خو شل غمونه دي که نه چې تبخي ته وایم ممسین دی تبخي ته وایي ما یادوي وایي زه ما دا لاس رېستلې یم زر مې پټ کوم هلکه ما یادوي ما ورور ته ویل خپل ورور ته ښه یم ښه ټیک ټاک یم اواز کې داسې لږ لږ فرق غوندې راته اواز خو زما د نظره کېږي که نه وایي زه دا دې رو دی او زه دې څه یم ته مې نیاز دی وایي ورندار مې که زه یوه ټیک ته نه خدای دې نه کي غر کوه مې صلا زه تا نه کومه خوښه نو دا خانې خو یې ضرور نه دی خانې خو یې نیکه دی یز مې تا ته ښکاري نه یاد ګل د ټکه د کورسۍ نه خوا وتښتېد او زر چیچ ویل ګرې ما ولکئ نه چې زه یې رور وم هغه دغه وي هغه ښځه وایي ما وله روندار کړی نو ما سره غم شو یې بچیانو تا ته دې دا چې شی دی عظما ده که چې درته ونه ویل چې زما ورور یې نو ویل دا سومیکه به ولې ایسته ورکړمه نو ورکه دلته خیر خیال لیکلي که خان افضل یو ځای کې الوا ته اروا وو او د کافر دغه د بادام خو به م خوړلي دي خیر چارسده کې خرڅېږي هغه زه لږ وښویېدم که نه دا یادګل ما ته په پروګرام کې نیغ نیغ ګوري نو ما له بیا خندا راځي چې زه څه ویم د نظره شي دلته چې څوک منګي ماست کړي نو مونږ یې پسې بیا نوټ کړو او بل ماسټر صاحب ته به دې ووایم چې ملغلرې شامله اوس چې په نوو شروع کړې ده سره ته نه ویم ماسټر صاحب غریب دومره تکلیفونه تېروي او مونږ ته ټلیفونونه لکه نورو ملګرو ته مونږ ته معلومات کوي چېرې دا ملغلره ما شامله کړې وه که نه مونږ ته پته لګي دا د عظما د غمه دا غریب لګیا دی نو مونږ ورته د قصد ته وایو دا خو تا لس ځله اوف ښځه زه بله ګورم ځه نه تېر ځل هم نه وې شامله کړې وه او دې ځل هم نه وې بیا خو چې نه وي بیا خو ورته هېڅ هم نه ویم عظما خور پروګرام کې لطیفه ویلی شي یا د دې نوي کال باره کې څه ورشده خدای ایرو تاسو څلورو واړو ته او ټولو اورېدونکو ته که نه جی کال مبارکباد وایم او دعا مې ده چې الله پاک د دا نوي کال په ډېر خیر او په خوشحالۍ تېر کړي او لطیفه ني
په دې نوي کال کې در پیوستون یو 2 کړۍ وایم څنګه دي؟ او داسې به یې لکه سړی چې په جمع کې پالوګانو باندې اجر وباسي پوزه پاکوه په موبایل کې پیشو ټیک ده. اوس ما خو ووایه اکثر لکه موبایل باندې سړی پرش وکړي که نه نو بیا دغه کار نه کوي. دا پښتو فلمونو والا هغه شاهد خان نه دی د هغه فلم کسانو کتو ما ورته دا سکرین لږ صفا کوي ولې هم دی خو خبرو سره دونه لاړې ولي سونته ماته داسې کې ځکه هغه ورته رانه نومېر شو زیري هغه پلان کې هغه نه هغه دغسې دي چې هغه لاړې چې نه دي هغه ګانې هغه کړۍ ختمې شوې نه دي ختمې ښه جي اواز رالګه بل شان کا یاد بله یاد و دم پکې اوس پیږي اواز ولې بس بل شان شو ځه اوس پرته لګېده خبره ساله راغلم جادوګره ساله راغلم حافظې دکې اوسېږي زوروره ساله راغلم ننظم چرته نظم زوروره ساله راغلم دا دې اوس بلې پخلا کم جادوګره ساله راغلم اوس چې راغله راته وایي بخبره ساله راغلم ما د ځانه جدا نه شي خفنه را ساله راغلم دوبۍ خورې میزباني ته ډېر هنره ساله راغلم پامینا تر کابله اشنا غره ساله راغلم ډېر زبردست نه هېڅ زبردست نه ځکه چې اواز ډېر زبردست و تا په یو بټن کې هم ګوتې ونه والې او بیا هم اواز ډېر زبردست و خو اوس ما په یو بټن موږ اواز چیک کو کنه اوس د لکه اواز باندې موږ پوهېږو د مرغو د ژبو اواز یې بازار ښه لګي ستا د اواز بیخي بدرنګ خو دومره و چې لکه تا ته ما افیر ویل چې زه ستا نه خفه یم هغه هم پکې تا ویل چې دا ته رضا کړم څنګه خبره وه که نه او که نه داسې یو کړی پکې راغله خو زه بې پیه نه شوم دا سمای خاده وایي بیا خاده شي داسې ښه ده وایي داسې ښه ښځه یې وایي بیا شي بیا سلامونه بولېږم که نه خدای ته مو غاړه تازه کړي څنګه بیا سلامونه بولېږم خدای ته مو غاړه تازه کړي بلکل ولېږه سلام سلامونه کوم سمای که د کوترې مشین دی خبرونه خو د ټایم غرور دی وایي دې په تولې څه خور وخت ټیم خیر دی ښځه صحیح سرکاري خبرونه نه دي او ګلمکې ده فکر ته راښکاره شو ماسټر صاحب د ملک صاحب د میر بایدګل بایدي فیصل بچا دی او باسي چې څومره مینهواله اواز ټولو ته سلام وعلیکم السلام ورورې خبرې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو سدیس خان خې سدیس خان که نه ټیک ټاک خیرونه جی سدیس خان که نه سدیس خان پروګرام کې خو یو لطیفه شامل کړه که نه خیر مبارک وایي بیا نو ډېر راله نږدې د دې میک نه به یو دغه وکړمه ده چومه ده که څه ورته وایي بیا موچیانې او اوس بیا بس میک مې ټول خیرن کو زه وایي بیا لاس مې دې نه دی لیدلی نو داسې تک تور دی سدیس دا ما په خبرونو په یو ټاپک کې دا لطیفه شته دی ښه انشاءالله وبګورئ جی ډېره مهرباني ډېره مننه شکریا ډېره مننه الله په امان ملګرو ټیم شوی دی د خبرونو
السلام علیکم دا ریډیو دلبر دی چې تاسو خبرونه په دې توره شپه کې اورئ. اوس اورئ خبرونه. د خبرونو اول سرلیکونه. د تنګي په یو هوټل کې عجیبه کارنامه. پرون یو پولیس ملزم گرفتارولو په هکله معلومات. په اقربډا کې د واورې وریدل. په یو اسپیټال کې د ماشومې پیدا کېدلو په هکله معلومات. په یو جماعت کې د مولا او د مقتدیانو جګړه. په یو کور کې د ښځې او د خاوند په خپل منځ کې جګړه. دا تفصیل موږ ته راکوو زموږ نماینده نیزلي کوچکوال. اوس واورئ د خبرونو پوره تفصیل. نن د تنګي په یو هوټل کې یو هلک روټۍ خوړله چې د روټۍ خوړلو نه فارغ شو. د هوټل مالک نه یې تپوس وکړو چې څو روپۍ شولې. د هوټل مالک ورته وویلې چې ما سره بقایا پیسې ستا هم کېږي. سړی حیران شو او ورته ویل چې ما خو پیسې هم نه دي درکړي. د هوټل مالک نه یې تپوس وکړو چې ما خو پیسې نه دي درکړي.